صدیقي ګروپ د نړیوال شل اوریز جام سیالیو لپاره په رسمي توګه د ملي لوبډلې د مالي ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. یاد ګروپ دغه حقوق د 4.5 لکه امریکایي ډالرو په بدل کې ترلاسه کړي دي چې له اصولو سره سم د لوړې اندازې په پایله کې په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې مالي ملاتړ کوونکي وپېژندل شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې داسې ګنګوسې وې چې ګواکې د شل اوریزو لوبو کپتان محمد نبي ساحل په نړیوال شل اوریز جام کې د ملي لوبډلې مالي ملاتړ کوي. هیره دې نه وي چې کرکټ بورډ پر دې تړاو خپله وروستۍ هڅه وکړه، خو تر دې وخته افغان ټیم کوم مالي ملاتړ نه و ترلاسه کړی. افغان لوبډله په نړیوال جام کې په داسې حال کې مالي ملاتړ ترلاسه کوي چې نن یاد جام کې د لوبېدو لپاره اماراتو ته ورسېده. باید یاد شي چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال جام کې نیوزیلینډ، هند، پاکستان او له کوالیفای راونډ څخه راتلونکو 2 ټیمونو سره لوبې ترسره کړي. چې موږ له دعاګانو نه یاد ونه باسو، انشاءالله دا ځل به ورته ښې کړنې